كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله شریف پرابطه مرد اعوذ بالله خبر وکړه ختم سوه. د بسم الله شریف معنا په دې طریقې سره علماء لیکلي ده. بسم الله الرحمن الرحیم په علمي انداز باندې دا به حرف جر ده، اسم یې مجرور ده. دا یو علمي اصطلاح ده. جر او مجرور چې راشي بیا خامخا تعلق تر یو بل شي پورې غواړي، په خپله تام نه ده. دا د جار او مجرور معنا اتمام نه راځي څو چې تعلق په یو شي پورې ورنکړي. نو دلته په سر کې داسې توری نه ده ذکر سوی چې دا بسم الله تعلق موږ تر پورې ورکو، نو لہذا دلته تقدیر کیږي یو توری به بل ورسره زیاتوو. مشهوره خبره خدا ده چې توری ابتدئو یا ابتدائی ده. ابتدئو زه شروع کوم بسم الله په نامه د الله، داسې الله الرحمن چې رحم کوونکی ده، الرحیم هم رحم کوونکی. په دغه مسله کې علماو تحقیق کړی ده. عبدالحکیم سیالکوټي رحمت الله علیه چې پر خیالي باندې حاشیه لیکلې ده، هغه دا خبره کړې ده چې که هر د بسم الله دغه بجار و مجرور د پاره که هر متعلق مقدر سی، دلته تقدیر د استعانت و د تبرک لازمی ده، ځکه د بسم الله ویلو مقصد استعانت و تبرک ده. نو که ابتدئو دلته مقدر کم وایه بداسي ابتدئو زه شروع کوم حال کونی مستعینا، په دې حال کې چې زه معاونت غوښتونکی یم پر خپلو مقاصدو باندې باسم الله په نامه د الله. مستعینا علی مقاصدي علی مطلوبي باسم الله په نامه ده. شروع چې زه په خپل مطلوب سره کوم، هر شی چې زما مطلوب وي معاونت له الله غواړم، ځکه په خپله زما قدرت د بنده قدرت موثر نه ده، هغه خالی کسب ده. موثر قدرت په شیانو په بدلولو و په کولو کې د الله جل جلاله قدرت. نو چې د الله توفیق نه وي، د الله معاونت نه وي، کار ته بلکل کولی نشئ. نو دغه استعانت دا تقدیر ضرور ده، یا د تبرک یا د دغو ته نږدې د بل یو داسې لفظ. نو دلته معنا د بسم الله دا راووته چې که ابتدئو ورسره کښېږدې، که ابتدئو بیخي له سر یږدې نه خالي استعینو باندې هم کفایت کېږي. استعینو زه معاونت غواړم پر خپلو مقاصدو. مقاصد خو هلته مخکې د اعوذ بالله شریف څخه بیان سو چې مقاصد درې خبرې دي: صحیح عقیده، اعمال صالحه، اخلاق فاضله. دا مقصود بالذات. نور شیان که هغه به د دې دپاره وسیله وي. دا نو هغه مقاصد دي
او دغه مقاصد چې موږ په ځان کې راولو، صحیح عقیده خپلوو، صحیح اعمال کوو او صحیح اخلاق، فاضل اخلاق په ځان کې راولو، دا بې له کومک راکولو، له معاونت کولو د الله جل جلاله نشي کېدلی. نو له دې وجې د دغو شیانو دپاره موږ معاونت په الله غواړو. دلته څه بعضې مسائل نور هم شته، هغه علمي تحقیقات دي، تر هغه به تیر سو. نو زه معاونت غواړم په نامه د الله. د الله ترجمه موږ په اعوذ بالله شریفه کې تېره کړه چې الله هغه ذات ته چې په خپله موجود د ټول صفات کامله پکښې جمع دي او ټول صفات کامله پورې خاص دي، په بل چا کې کمال شته نه. الله د هغه ذات نوم ده. نو چونکې الله موږ مخکې د اعوذ بالله په ترجمه کې وپېژندی چې هغه ذات ته چې هغه په خپله موجود ده، د دې خپل وجود په وجه له ټولو کائناتو مستغني ده، هېڅ چاته احتیاج نه لري. او دا خو پرېږده چې چاته احتیاج نه لري، د ده د کمالاتو د جمع کېدلو په وجه ټول کائنات و ده ته محتاج دي. الله یو داسې ذات. نو ځکه له دغه الله څخه زه پر حصول د خپلو مقاصدو چې هغه بالذات مقاصد ثلاثه دي، 3 مقصدونه چې موږ بیان کړو چې هغه یوه صحیح عقیده ده. دا مهم شی ده چې عقیده اصلاح نسی، عقیده صحیح نسی، ایمان جوړ نسی، بیا اعمال و اخلاق ګټه هم نه کوي. نو اول بار بنیاد ده چې صحیح عقیده ده. چې عقیده اصلاح سوه، د صحیح عقیدې نتیجه په خپل اعمال صالحه راځي او اخلاق فاضله راځي. دغه چې زموږ په ځان کې موجوده وو، د دغه دپاره به موږ د الله جل جلاله څخه معاونت غواړو، بې له معاونته د الله په خپل طاقت باندې، په خپله پویي باندې موږ حق ته ځان نسو رسولی. بیا یې د الله جل جلاله په بسم الله شریفه کې الله خو اسم ذات او جامع د ټولو صفاتو کمالیه ولره، ځکه د الله په معنا کې دا خبره پرته ده چې واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكمال، یعنی ټول صفات کامله په الله جل جلاله کې جمع دي، بلکې په الله جل جلاله پورې خاص دي. صفات کامله د الله جل جلاله چې راځي، یو حدیث کې راځي نه 90 نومان د الله، په هغه کې خو دغه اسم ذات هم ذکر ده، د 98 صفتونه دي. خو دا مجموعه په یوه حدیث کې دي، کنې حصر په د 98 کې نه دي، نور هم ستا ډېر چې مختلفو آیاتو و حدیثو کې راغلي دي. او د الله جل جلاله هر صفت چې د هغه د الله جل جلاله پر کمال دلالت کوي، د الله جل جلاله د کمال مظهر ده. البته دلته چې رحمان و رحیم بیا په تفصیل کې راو، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم یې خاص، رحمان و رحیم یې په دې وجه دلته خاص کړو چې ته کله د رحمان و د رحیم په معنا کې لږ څه مطالعه یا فکر وکې، نو ته په خپله دغې نتیجې ته رسېږي چې ته به د مقاصدو مطالبه له الله جل جلاله کوې. ځکه د الله جل جلاله د رحمانیت او د رحیمیت د دې مختلفې معناوې سوي دي، ډېرې معناوې سوي دي. یوه له معاني اوس ښیې دلته دا ده، د رحمان دغه معنا ده چې عظیم عظیم احسانات الله پر موږ کړي دي، هغه که معنوي دي او که مادي دي. معنوي دا معنا لکه چې زموږ انسانیت الله را کړی ده، دا په موږ کې معنوي کمال ده. ایمان الله را کړی ده، دا په موږ کې معنوي کمال ده. عقل الله را کړی ده، دا په موږ کې معنوي کمال ده. دا بعضې کمالات معنوي دي، بعضې کمالات بیا مادي دي. الله جل جلاله موږ ته ډېر ښایسته بدن را کړی ده، په ټول نظام کائنات کې ښایسته الله مخلوق پیدا کړی ده، دا انسان په ټول مخلوق کې الله انسان ښایسته پیدا کړی. او د انسان دپاره له هغې ورځې چې دی دنیا ته راغلی ده، بیا تر هغې ورځې چې دی له دنیا ځي، د ده د حال په ژبه چې څونه غوښتنې دي، که د غذا له لارې دي، که د لباس له لارې دي، که د دوا له لارې دي، که د نورو خواهشاتو له لارې دي، ټول الله جل جلاله دته موجود کړي دي. دغه د الله جل جلاله د رحمانیت اثر ده.
که چیرې سړی فکر وکړي قرآن کریم په خپله د رحمان تفسیر کړی دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. دا سورت تر پایه د رحمان تفسیر دی. په ده کې معنوي احسانات هم پر انسان باندې الله جل جلاله د خپل رحمت په مقتضا بیان کړي دي. الرحمن هو الرحمن، الله رحمان دی. الله په دې خپل رحمانیت په مقتضا څه کړي دي؟ علم القرآن. دا یې ګوره هغه معنوي احسان دی چې پر موږ یې کړی دی چې الله جل جلاله قرآن نازل کړی دی، بیا یې په موږ کې دا قابلیت پیدا کړی دی چې موږ په قرآن ځان پوه کړو. نو چې کله الله جل جلاله قرآن نازل کوي او په موږ کې دا قابلیت پیدا کوي چې موږ په قرآن باندې ځان پوه کړو، بیا خپله زندگی پر قرآن باندې جوړه کړو، دا موږ داسې درجې ته رسوي چې دغه انسان چې 100% کې په قرآن عمل وکړي دا تر ملایکه وی مقام فوق شي. نو قرآن داسې سعادت و نیکبختي انسان ته بخشي چې د انسان درجه بیا تر ملایکه ولوړېږي. دغه الله د رحمانیت په مقتضا له موږ سره دا احسان کړی دی. کنې خو غوایي هم د الله مخلوق دي، مرغان هم د الله مخلوق دي، لیوان هم د الله مخلوق دي. پر الله څه فرق دی که موږ د لیوانو په شکل پیدا کړي وایم، د الله په الوهیت کې کمی نه راتله، هېڅ هم نه کېدو. لیکن دا د الله د رحمانیت یوه تقاضا ده چې موږ انسانان پیدا کړو، قرآن یې راولېږئ، د قرآن په وجه یې موږ ته داسې سعادت وبخښئ چې هغه د ملایکه هم نشته. دا د الله د رحمانیت اثر ده. خلق الانسان، دا ګوره بیا مادي احسان د الله جل جلاله انسان له نیستۍ دنیا ته راوستی. دا خو پرېږده چې یوازې انسان دنیا ته راغی، انسان له هغو طاقتو سره دنیا ته راغی چې هغه یو طاقت وستا ته د دې ټوله دنیا په مقابله کې در څه حقیقي نه ورکوي. لکه مثلا د سترګو دید، لکه د غوږو اورېدل، لکه پر ژبه باندې خبرې کول، لکه په لاس باندې شی را اخیستل، لکه په پښو باندې هرې خواته تلل. دغسې کمالدار شی الله د خپل رحمانیت په مقتضا پیدا کوي. خلق الانسان، دا د رحمانیت تفسیر دی. او انسان تخلیق خو یې وکړي، دنیا ته راغی، دغه په غذا سره یې تربیه وکړه، لویه کوي. علمه البیان، خبرې د انسان پر ژبه پیدا کړي. دا بیا یو معنوي عطوا ده د الله لخوا. د دغه خبرو په وجه باندې انسانانو په مابین کې مفاهمه راله، انسانانو یو ټولنه جوړه کړه، د انسانانو په مابین کې امیر و مامور پیدا سو، د انسانانو په مابین کې یو نظام راغی، انسانان یو د بل سره زم سو، داسې قوت ځینې جوړ سی چې هیڅ بل مخلوق مقابله اوس نشي کولی. نه غوایي مقابله کولی شي، نه اوښان مقابله کول، ځکه هغه نه پله پوهېږي، نه د دوی په مابین کې نظم شته. د دې خبرو په وجه چې الله جل جلاله پر انسان کم احسان وکړي، دا د الله جل جلاله د رحمانیت یوه تقاضا ده. او دا خو پرېږده چې انسان په دغه کمال کې ځان راښکاره کوي و دنیا ته. الله جل جلاله د مادي و روحي تربیت د دواړو دپاره چې د مادي تربیت هم وسي، د روحي تربیت هم وسي، د دغه دپاره الشمس والقمر بحسبان، الله جل جلاله المر سپمرۍ یو په بل پسې راواستو، ته حساب پر کوه. 13 واره سپمرۍ راوخته، میاشت جوړه سوه. 12 واره میاشت غټه سوه، وړه سوه، کال جوړ سی. لمر راوخته، یوه لوېدی شو، عروس پره سی. الشمس والقمر بحسبان، الله جل جلاله د دغه رحمانیت په مقتضا چې دا چیرې دلته په بسم الله شریفه کې رحمان راغلی دی، د دغه رحمانیت په مقتضا باندې الله المر و سپمرۍ یو په بل پسې راواستو، شپه و ورځ جوړه سوه، رڼا او توره شپه جوړه سوه. په دې کې انسان دپاره 2 ګټې دي، په شپه و په ورځ راتلو کې، په لمر راختو کې، په لمر لوېدو کې، په سپمرۍ راختو کې، په سپمرۍ لوېدو کې، په سپمرۍ کوچني کېدو کې، په سپمرۍ غټېدو کې. په دې کې د انسان دپاره یو روحي تربیت ده، یو مادي تربیت. الله جل جلاله په دغه نظام د لمر و د سپمرۍ د انسان روحي تربیت هم کړی دی. دا د الله د رحمانیت تقاضا ده. کنې موږ خو نه پوهېدو په دغه، موږ نه د ځینې غوښتی دا تربیت، او مادي تربیت هم کړی دی،
روحي تربیت یې دا ده. ته به دغې مرتبې ته رسېږې په دغه نظام کې چې ته فکر کوې چې لمر سار راوختی د اسمان پر مخ باندې راغی نه موږ یو بلدوزر ورسره ولیدی چې هغه کشا و، نه له شا چا ټېله کاوه، نه په یو موټر پورې تړلی و، نه څوک ورسره معلومېدو. او دا دونه عظیم مخلوق دا انسانیت دا معلومه کړې ده چې تر دا مځکه په ډېرو وارو لوی ده. دا ولاړی وسده ولوېدی. څه سو؟ توره شپه د مځکې پر مخ وغوړېده. اسمان کې لا تعد لا تحصى ستوري ښکاره سو، سپمرۍ پر راوخت. دا ولاړه دا ولوېده. دغه ستوري ولې د سپمرۍ سره بیا هېڅوک نسته، نه په چا پورې تړلي دي چې دا یې هغه کشي، نه یو موټروان معلومېږي چې دا خو یې پلانی چلوي، نه له شا سړی پسې معلومېږي، نه له مخه هېڅوک نه پسې معلومېږي. دا نظام چلیږي. دې ویني نو د دغه نظام د چلیدو په وجه تغه مرتبې ته ته رسېږي چې الله یو د شریک نه لري. دغې مرتبې ته رسېږي. دا درس درکوي. دوی وایي یو قصه مشهوره ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رابطه باندې چې هغه د شاهق الجبل مسله یې نقل کړې ده، مشهوره ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایه دا ده، هغه وایي که د غره په سر کې یو کوچنی پیدا سي، ته فرض کړه له مور څخه دلته پیدا سي چې د ده لا سترګې پټې وي، مور ځینې ولاړه، هلک یې پرېښوی دلته. الله جل جلاله دلته د دې هلک تربیت وکړي، هلک لوی سي، د بلوغ سن ته ورسېدی، بالغ سي، د بلوغ په وخت کې زیاتې عقل ادراک مکمل کولی شي، او له دا بلوغه وروسته دونه وخت پر تیر سي چې ده څه ناڅه فکر کاوه، یعنې په نظام کې تغییر راغی چې دی بالغ سي، دا ورځ و ورځ په شپه بدله سوه، یا شپه و شپه په ورځ بدله سوه، یا سړه هوا په توده بدله سوه، یا توده په سړه. د سړي د الله جل جلاله الوهیت نه ومانو، دا سړی په دوزخ کې ده. پر دغه سړي ایمان فرض ده. ولې؟ دا د انسان فطرت ته چې یو کار کېږي ته د کار کوونکي پوښتنه کوي. فطرت د انسان دا ده، طبیعت دا ده. انسان الله جل جلاله جوړ کړی دغه شی دی چې اوس پر دا لار باندې بازار ته ځې، پرون چې تلې شی نه و، نن هلته ډبرې مبرې سره ښوولې سوي دي، خښتې مښتې یې سره راوړي دي، دلته څه چرۍ مرۍ پرې سوي دي. ته ضرور وایې چې دا کار چا کړی ده، دا چا شروع کړی ده دا کار. که زه درته وایم چې دغه هېڅ چا نه ده شروع کړی، په خپله دغه ځمکه وکندل سوه، دا غار جوړ سی، دا ډبرې له یوې له بلې خوا سره رالې، ته ما ته لیونی وایې چې ته پاګل یې. دا کار په خپله نه کېږي. دا چې سوی ده دا یو کار کوونکی غواړي. ښه نو چې درې ډبرې سره راغلي دي، ته خامخا دا ثابتوې چې دا یو چا کړي دي. نو دا دونه ستوري چې روان دي، یو ساعت یې ورته کاته ستوری هلته وبلواره، هلته وبلوارې ولوېدی، سپمرۍ راوخته ولوېده، لمر راوختی ولوېد. اخر دا به څوک؟ دا دې زړه ته لوېږي چې دا به په خپله وي؟ نو په خپله نسته، دا یو څوک ورسره سته. که اوس پر دا سړک باندې موټر روانې، ته ما ته ووایه چې دغه د هغه موټر څوک چلوي، زه همغه څوک نه چلوي، په خپله روان دی، ته نه راسره منې. نو ګوره یو موټر په خپله نه روانېږي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مناقبو کې یوه قصه نقل سوې ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې دهریه و. نو یو وخت دهریه و ورته ویل دي چې موږ له تا سره بحث کوو، موږ وایي الله نسته ته واسطه. ده ویل بلکل صحیح ده، در سره کوم. نو یې ورته ویل چې ورځ به سره معلومه کړو، په پلانۍ ورځ به پلاني ځای ته سره راځو، پر دغه مسله به مناظره کوو، بحث به کوو چې الله سته که نسته. تقریبا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقبو کې په بیخي تقریبا په ټولو کې نقل شوې ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو اوس پوهېږي چې دا خلک خو ناپوهان دي، ناپوهان نه حسد والا دي، دا چې یو الزام پر رانسي تر هغو خبرې ته غوږ نه نیسي. انو هغه وخت چې معلوم سو د ایرادو سره هلته خپل امکانات د مناظرې چې و هغه یې سره راوړو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قصدن وځنډېدی. داسې ښه ساعت یو نیم ساعت وروسته بیا راغی. دی دلته څه د غم سو چې دا ګوره د مسلمانانو مصر د مقتدا ده، دا دونه بې وعدې ده، دا ها ده، دا خو خیره چې دی څه ویل هغه بې ویلي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې راغی، دی ولته ولې وځنډېدي؟ ده ویل زه خو وځنډېدم په ده باندې، زه تر دریاب هغې غاړې ته پرې وتلی وم چې رالم د دریاب غاړې ته چې زه کښتۍ پیدا کړم، کښتۍ نه وه. نو په دریاب خو زه راګډېدای نه شئ. دا ګوره حقیقت دغه نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خبره ورته کوي. دا د یو خصم د الزام دپاره وقتي تور مسله به تسلیموي ته یو وخته پورې. لکه ابراهیم علیه السلام خلکو ته وقتي تور نه ویل هذا ربي،
فلما افل قال لا احب العافلين. د ابراهیم علیه السلام عقیده دغه نه و چې دا مې رب ده. وقتي طور چې پر دوی الزام وشي دا په مناظره کې کېدلی شي، ځکه دا داسې موقته مسله ده چې دا بیرته وروسته په دغه مجلس کې اتمام د مجلس بلانۍ راغلی دغه مسله ختمېږي. نو دوی ول بیا څه وسو؟ ول بیا خو نو دا هلته یو غټه درخته ولاړه وه، کرار هغه پرې سوه. دوی ول چا پرې کړل؟ په خپله پرې سوه. دوی به داسې سره وکاته وپې خندل چې دا اوس لیونی ده که څنګه ده. ښه نو چې پرې سوه بیا څه په وسوه؟ ده ول بیا نو سره اره سوه، ښې تختې ځینې ووتې او شنه به سو وپې خندل. نو بیا اول بیا نو سره ولوېده کښتۍ جوړه سوه. نو بیا نو ده ول بیا نو زه کې کښېنستم. ول چا چلول؟ ول په خپله چلېده. دوی ول دا اوس ته څه وایې روغ یې که لیونی یې؟ ده ول یا لیونی خو نه یم، زه هم ستا دا یوه کښتۍ چې د دریاب لږې غاړې دغې غاړې ته راله دا ستا زړه ته نه لوېږي چې یا په خپله جوړه سوه یا راله. نو دا دونه نظام چې چلېږي نو دا به یې څوک لري که نه لري؟ دا دونه نظام ته هېڅ یو چلېدونکی نه ثابتوي د یوې کښتۍ دا دې زړه ته نه لوېږي. نو تا خو ته ناپوهې. نو په دغه ځای کې دغه کم مناظرې والا چې وو دغه د الله وجود تسلیم کوي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پر لاس بیعت وکړي چې صحیح ده موږ خطا وو. واقعي چې یوه خونه په خپله نه جوړېږي. نو دا دونه نظام نو نظام چې الله چلوي ګوره دا زما او ستا دپاره روحي تربیت. الشمس والقمر بحسبان موږ ته روحي تربیت راکوي په دغه خبره باندې چې د دغه نظام په شا کې یو طاقت شته او دغه طاقت واحد د توحید درس هم له دغه ځایه راځي. دا شمس و قمر چې یې دواړه سره ملګري کړي دي دا له دې واجې چې تا ته تنبیه پر توحید درکړي. ځکه لمر د ورځې څراغ ده، سپوږمۍ د شپې څراغ ده. که داسې وایي چې الهه دوه وایي نو تر اوسه بلا وزیران سرپرستان وایي نه به پر جوړېدای. چې دوه چې یو وزیر نه سای معلومولی نو دا دونه نظام به څنګه چلوي؟ نو دا معلومه ده چې د ورځې و د شپې نظام کې هیڅ تغییر هم نه ده راغلی تر اوسه. که دی وایي چې د شپې جلا اله وایي د ورځې جلا، دا د شپې و د ورځې دی نظام د کله شپه په ورځ کې داخلیږي ورځ غټوي شپه کموي، کله ورځ په شپه کې داخلیږي شپه غټوي ورځ کموي. که دغه واکداران سره جلا وایي ورځ جنجال راتی بیا تورخم وتړل چې زیاتي سره جنجال چې دوریم سل لارۍ ولاړې سوزي کې وراسته چې دوریم خو واکداران دوه دي. د کندهار او د کابل لار نه بندېږي، واکدار یو د ځي ورځي. د تورخم او د بولدک د عمري بندي نو یو ورځ بې دغسې ټکه به لوېدلې وایي شپه به نه تېرېده، ورځې والا به وایي زه لمر نه راخېزم، یا به شپې والا ویلي وایي چې زه توره شپه نه جوړوم. دا نظام چې د انسانیت د تاریخ په یاد کېږي دا نظام پر یوه طریقه چلیږي. له دې دا معلومه ده چې دغه ذات چې دغه کم طاقت ته دا طاقت یو ده. اسمان هم ځکه شپه و ورځ د دې طاقت یو ده. د الله پر وجود باندې دا نظام دلیل ده، د الله جل جلاله پر توحید باندې دلیل ده، او دریم دلیل هم په دې کې شته د الله جل جلاله پر کمالاتو دلیل ده. دا ما په ډېرو مخکې وارو کې م ویلي دي د الله جل جلاله کمالات خو لا تعد ولا تحصى دي، زموږ ژبه له هغه څخه عاجز ده. یوه خبره ده هغه ساینس چې هغه حرکت لمر ته ثابتوي، او که چیرې هغه ساینس وي چې هغه حرکت مځکې ته ثابتوي. قدیم ساینس قدیمه فلسفه حرکت لمر ته ثابتوي، مځکه ولاړ د لمر په راګرځي. جدید ساینس بیا وایي چې لمر ولاړ د نور کرات د کائناتو دا په راګرځي. خو که هره خبره سي که د قدیم ساینس پر بنیاد باندې موږ وغږېږو، په دې قدیم ساینس کې دغه لمر چې دا لمر په یوه آن کې 3 یا 4 مختلف حرکتونه لري. په هر آن کې لمر د مغرب خواته هم حرکت کوي، په عین دغه حال کې د مشرق خواته هم حرکت کوي، په عین دغه حال کې چې دا مغرب تم روان ده مشرق تم روان ده جنوب یا شمال تم روان دي. دا بیخي چې اوس ورته وګوري بیخي مشاهده د نن لمر دلته راوختی سبا دلته نو خو جنوب ته سوی ده یا شمال ته سوی ده، نن وختي راوختی سبا وځنډېدی. داسې چې حتی څلرم حرکت هم ممکن ده چې لمر به ځان پورته کوي له مځکې لرې کوي به په بعضې حالاتو کې یا به نږدې کوي په بعضو حالاتو کې. دا یوه کره ده، یوه سیاره ده، یو مټر ده. ته په یوه مټر کې دغسې یو حالت پیدا کړه چې دغه ستا مټر کابل تم روان ده، کندهار تم روان ده، کله د پاکستان خواته روان کله د ترکستان خواته روان او کله کله په مځکه کې ځان کښته کوي کله یې پورته کوي. دا بیخي ته تصویر نشي کولی.
الله دغه لمر دی انداز ته په دغسې انداز دا حرکاتو کې راوستلی دی چې انسان بالکل په دې قایل دی چې و دغه حرکات پکښې دي که دا حرکات نه وي دا نظامونه بدلیږي نه زمی راځي دوبی راځي ورځې لویږي شپې لویږي لمر هره ورځ لویږي لمر بیا شاته کېږي یوه ورځ یې تر سپمرۍ و دی یو ځای سره راوخته بله ورځ سپمرۍ راوخته دی ډېر وروسته پسې راوخته ځان شاته کوي نو دغه چې په الله جل جلاله د زبردسته کمالاتو خاوند نه وي دا کار نشي کېدلی داسې نو دا خو یوازې په لمر کې خبره ده په سپمرۍ کې خبره ده د سپمرۍ و د لمر نظام الله څنګه جوړ کړی ده چې لمر سپمرۍ ته رڼا ورکوي دا تدریجي رڼا د غټوي یې کموي یې ورکوي یې پیدا کوي یې کاملوي یې دا د الله د کمالاتو دلیل ده نو الله جل جلاله دغه د رحمانیت چې کم اثرات بیان کړي دي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان دا به بیا پر هغه ځای باندې راځي دا تا ته روحي درس درکوي چې الله سته داسې نه ده لکه دهریه چې وایي الله نسته الله دې یو ده داسې نه ده لکه مشرکین چې وایي چې الهه ډېر دي یا سنویه و وسنیه وایي داسې نه ده الله د کمالاتو خاوند ده داسې نه ده لکه اهل تعطیل چې وایي چې الله هېڅ کار نه کوي دا د الله د رحمانیت البته مادي تربیت چې زموږ په دې کې شته دا خو روحي و مادي تربیت زموږ په دې کې دا د الشمس والقمر بحسبان لمر راخیږي ورځ راولي زموږ د کار دپاره چې موږ کار وکړو خپل ضروريات پوره کړو شپه راځي زموږ د آرام دپاره د ورځې خو سړی آرام نه سای کولی خو هلته دا دغه خرڅوي دلته لولو نارې چې په ویي چې ته هر څو ښه بیده یې هسې د کوڅې په پای راچل کړي ناره په وکړي د 5 روپو دپاره تام له خوبه وباسي بل هم وباسي دورې یې تېر کړي دورې یې تېر کړي هلکان وځي ننوځي کله واده وي کله ټکان کېږي کله نو خو آرام نه راځي د شپې نو هغه سودا والا هم پر خپل ځای ته ولاړ شي غوایي هم وتړي هلکان هم کور شي آرامي شي قرار سړی بېدسي دماغ برابر شي که یوازې ورځ وایي هم موږ ته آرام بیا نه راتی که یوازې شپه وایي موږ د خپل ضرورت نه څه ادا کولی نو د دغې دپاره چې موږ تاسې په دې دنیا کې ژوند وکړو خپل ضرورت پوره کړو خپل از موږ د مادیت و د بشریت تقاضاوې پوره کړو د دغه دپاره الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان دا د دغه دپاره دي نو ګوره رحمان کې مبالغه ده حروف یې تر رحیم زیات دي معنا ډیر رحم کوونکی نو ځکه د رحمان چې کم تفسیر په سوره رحمان کې سوی ده هغه تا په ده پوه کړی چې د الله د رحمانیت داسې یو تقاضا ده چې تا ته معنوي منفعتونه په دې نظام کې رسولي دي او تا ته مادي منفعتونه هم رسولي دي ستا د ایمان تقویت هم په دې دغه سره کړی ده په دې نظام سره که تا کاوه ته به په مصنوعاتو کې چورت ووایه د الله پر عظمت و پر لویي به دې یقین شي ستا مادي تربیت هم کړی دی چې څونه ستا د بشریت تقاضاوې دي هغه یې ستا په شاوخوا کې د ورځې و د شپې په وجه پیدا کړي دي دا د الله رحمانیت نو دلته دا خبره چې موږ مخکې وکړه چې استعینو بسم الله زه معاونت غواړم په نامه د الله ولې معاونت په نامه د الله غواړم علت خو هغه ده چې الله خو واجب الوجود مستجمع له جميع صفات الکمال د کمالات پکښې دي او دا کمالات دی نه دي چې د الله په خپل ذات کې کمالات کې ماتې منفعت نه ده رسېدلی بلکې د دغو کمالاتو اثر موږ ته رسېدلی دی چې هغه یو له هغو دا ده چې د الله کمال رحمانیت الله جل جلاله رحمان ده د رحمانیت یې هغه تصویر ده چې په سوره رحمان کې ما وکړي نو چې هغه تصویر مې وکړي زه دلته خامخا دغې نتیجې ته ورسېدم چې معاونت به پر کمال حصول د کمالاتو په دغه الله غواړم مواد د کمالاتو خو الله ما ته پیدا کړي دي مادي و معنوي دواړه وسې زما توجه راواړوي ما ته توفیق راکړي ما په دې پوه کې دا هم الله ده که الله زما پر ذهن باندې یوه پرده خپره کړه دغه دلایل به وینم په پوهېږم به نه نو الله د دغه رحمانیت په مقتضا چې څه کړي دي په دغه وجه باندې زه له الله معاونت غواړم
او الله رحیم ده. د الله د رحیمیت یوه معناوي خو یې ډېرې دي. علامه طنطاوي جوهري یا امام رازي رحمت الله علیه په خپلو تفاسیرو کې د رحیم دغه دا کړي ده چې رحمان هغه ذات ده چې دی منعم نعمت ورکوونکی ده په لولو نعمتو سره. لوی نعمتونه څه شی دي؟ ستا وجود ده، دا لوی نعمت. ستا سترګې دي، دا لوی نعمت. ستا غوږونه دي، دا لوی نعمت. ستا ژبه ده، دا لوی نعمت. مثلا او رحیم بیا دا معنا چې دی رحم کوونکی ده په متمماتو د دغو لولو نعمتو. اتمام د دالو نعمتو یې کړی دی. نو دغو دواړو تفاسیرو دا خبر بیان کړی ده، وایي سترګې الله را کړي دي د رحمانیت په مقتضا. د رحیمیت په مقتضا باندې الله سترګې په دی ځای کې را کړي دي، یو شی نه پر برابرېږي. که داسې په زور شی ځینې وشنلي دا سترګه په دی ځای کې د دی کښته سي خوږېږي نه. دا بیخي نادره پیښېږي چې له یو خوا څخه یو افت راسي پر سترګه برابر سي. بیا د سترګې سربیره الله پاک وریځې ورکړي دي، که له پاسه یو خاشه راځي دا وریځې یې بندوي سترګې ته، ځکه سترګه ډېر نازک شی دی. بیا دلته الله پاک د سترګې پر یوه طرف و بل طرف دا باڼوګان پیدا کړي دي، او بیا دا سترګه داسې جوړه ده ستا ورپام نه یي دا راټولېږي، دا پوست یې بېرته خپرېږي، دا شوري. دا چې شوري د دغو باڼوګانو په وجه دا د سترګې فضا هوا صافېږي، خاشې ماشې چخلې مخلې دا دلته نه راځي. داسې نو چې پر سترګه پسې وغږېږي، په سترګه کې څو پردې دي، فلانی پرده فلانی کار کوي، فلانی. دا دقایق نو ډاکټرانو ته بیخي ښه معلوم دي، یا سړی داسې مفصل تفاسیر وګوري. داسې غوږ الله را جوړ کړی ده، په غوږ کې دننه هلته د اورېدلو ځای د پرده ده. هغه داسې دننه خوندي ځای ده چې ته قصدن یو شی ورته برابروې نه ورته برابرېږي، سره کوږ ووږ د سره هوا ورځي، داسې چې یو شی ورې لکې هغه نه پوښنلي، ځکه هغه پرده چې د ډېر نازک شی د خرابېږي. نو پرده الله په داسې خوندي ځای کې راوستلې ده، شاوخوا یې لوی غوږ پر جوړ کړی د هغه بیا کوږ ووږ د پردې دي، سره کاږه ځایونه دي پر هغه دننه چې هغه هوا پر لګېږي صوت پیدا کوي، هغه ته هېڅ نقصان نه رسېږي. داسې د لاسو حال د پنځه ګوتې دي، دغه یوه تر دا نورو قوي ده، دا نور یوې خواته دي، یو شی اخیستل کېږي هغه ټینګېږي. داسې غاښونه دي، داسې د غاښو په مابین کې تیره غاښونه دي شاوخوا. دا ژبه پسته غوښه ده په دا مابین کې، چې هر څونه تیز غږېږي، هر څونه ډوډۍ اړه پر غاښ باندې ژبه نه برابرېږي. الله یو داسې نظام جوړ کړی دی، دغه د الله جل جلاله د رحیمیت مقتضا ده. دا نو اوس یوه نمونه ده ما درته بیان کړه د رحمان و د رحیم. نور د هر چا خپل استعداد ده، د هر چا خپل قابلیت ده، د هر چا خپل سعادت ده، چې څونه د الله د رحمانیت و د رحیمیت تصویر کولی شئ نو هغه به کوي. خو د رحمان و د رحیم تخصیص په دې وجه باندې وسی چې تا ته باور درکړي چې بې ستا له غوښتنې الله د رحمانیت و د رحمیت په مقتضا دا دومره نعمتونه درکړي دي. نو چې دلته ته معاونت هم وغواړې، مطالبه هم وکړي، نو بیا خو بالکل الله تا ته دغه شیان درکوي. نو له دې وجې معاونت له الله غواړو پر تحصیل د کمالاتو، چې کمالات ثلاثه دي: صحیح عقیده، اعمال صالحه، اخلاق فاضله. چې دغه الله درته جمع کړي چې کله الله جل جلاله په دغه صفت باندې تا وپېژندئ چې الله داسې ذات ده چې د خپل رحمانیت و رحیمیت په مقتضا باندې چې حکم څه موږ مختصر بیان کړو. یا نو اوس که یو سړي ته الله علم ورکړی په سوره رحمان راواخلي، څوکه مطالعه کې د دنیا عظیم نعمتونه، د آخرت نعمتونه، دا د انسان په شاوخوا کې معنوي نعمتونه، مادي نعمتونه، په خپل به د الله د رحمانیت نتیجې ته ورسېږي څه ناڅه. چې کله الله جل جلاله د رحمانیت په مقتضا باندې موږ ته هغه نعمتونه راکړي دي چې هغه مخکې موږ بیان کړو. د رحیمیت په مقتضا د دغو عظیمو نعمتو کمال الله پاک کې پیدا کړی ده، د دغو اکمال یې کړی ده په وړو شیانو باندې. نو چې دا احسانات الله کړي دي، نو موږ دغې نتیجې ته ورسېدو چې الحمدلله. د الله حمد باید سړی ووایي.
علامه طنطاوي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي دي وایي د بسم الله او د الحمدلله تر مابین ربط د دلیل او نتیجې ده چې کله په استدلالي شکل ته د بسم الله شریف معنا مطالعه کې نو ته په خپل دغه نتیجې ته رسېږې چې الله لره حمدونه دي، الله لره شکر ده، الله لره کمالات دي. دا خپل دغه ځای ته رسېږي. دا ربط څو ربط د نتیجې له دلیله سره الحمدلله شریف په نتیجه ده. البته د الحمدلله شریف په رابطه باندې سورة الفاتحه مکیه، سوره فاتحه بولی لدی وجه فاتحه سرت بولی. فتحه یوه معنا شروع کولو ته هم وایي. د قرآن کریم شروع د کتابت په لحاظ هم له الحمدلله شریف څخه ده، د قرائت په لحاظ هم له الحمدلله شریف څخه ده. نو له دغې وجې سوره فاتحه بولي. او سوره فاتحه د قرآن کریم په سر کې راغلې ده. دغه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی د اسرار ترتیب السور. دغه کې دا خبره کړې ده، هغه وایي چې الله جل جلاله د خپل کتاب شروع په سوره فاتحه په الحمدلله سره وکړه. له دې وجې چې دغه الحمدلله شریفه چې دا چې قرآن کریم کم مقاصد دي دا ټول په الحمدلله شریفه کې جمع دي. دا چې قرآن کریم پر کومو مقاصدو بنا ده دا به وروسته درته ووایو. کم مقاصد چې په قرآن کریم کې سته، پر کومو مقاصدو باندې قرآن کریم تفصیلي بحث کوي، هغه مقاصد ټول یوازې په الحمدلله شریفه کې دلته جمع دي. نو الحمدلله شریفه چې دا د ټول قرآن کریم اجمال ده. د ټول قرآن کریم اجمال یعنی زموږ په اصطلاح خلاصه ده د ټول قرآن کریم. کله سړی یو خبره کوي نو وایي خلاصه بیاري درته بیان کم چې کیسه داسې وه، اشه وسې نو ته تفصیل وکړه. تفصیل نو دا و چې زه وارلم پلانی راغی بیا ها و بیا دا و بیا دا و. قرآن کریم چې کم مسائل بیانوي وروسته په تفصیل خلاصه یې الحمدلله شریف. له دې وجې په سر کې راوړه چې یو واري اجمالا تا ته تنبیه پر مسلو درکړي. دا علمي اصطلاح ده چې تفصیل بعد له اجماله په ذهن د سړي کې ښه راځي. یو واري موږ اجمالا مقاصد د قرآن بیان کو، بیا چې تفصیل راغی ذهن ته بالکل شوا شو. نو له دې وجې الحمدلله شریفه په سر کې راله. نور نومان هم لري. القرآن یې نوم ده، الکتاب یې نوم ده، اساس یې نوم ده. نور نومان هم لري، سوره شافیه، سوره کافیه، سوره واقع، داسې ډېر نومان لري. نومان یې ډېر دي. خپل ځای کې به بیا که چیرې الله توفیق راکوي بیان وکړو. خو دونه یوه مسله شته چې نومان یې په دغه ډېر دي. کثرة الاسامي تدل علی عظمة المسمى. نومان چې د یو شي ډېري په هغه شي کې عظمت وي، لویي وي. دې کې چې دا نومان یې ډېر دي له دغې وجې چې دغه کې عظمت شته. غالبا حضرت ابی بن کعب په روایت به یې که بل صحابي د راوي معیار د هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وویل چې زه به داسې سرت تر وښیم چې نه به په تورات کې نازل شوی، نه به په انجیل کې، نه به په زبور کې، نه به په قرآن کې. او دا سرت به هغه وخت در ښیم چې زه له المسجد ته نه یم وتلی. نو دی وایي زه تر لاس ونیوم. نبی علیه الصلاة والسلام چې دروازې ته راغی وایي ما ورته وویل چې د الله پیغمبره تا ول زه داسې سرت تر ښیم. ول ده ولته چې په لمانځه شروع کوې څه وایي؟ ما زه سوره فاتحه وایم. ول دغه سوره فاتحه داسې سرت ته کتابو کې نه ده نازل شوی د دې مثل. بهترین سرت. له دغې وجې نومان یې ډېر دي. حسن بصري رحمت الله علیه دا یو تابعي علم ده، د کبارو د تابعینو د ډېر لوی علم ده. دا وایي چې الله جل جلاله د ټولو کتابو از اسماني نازلو کتابو علم په قرآن کریم کې کښېښوی، او د ټول قرآن علم په مفصلو سورتو کې کښېښوی چې له سوره حجرات هیڅ بیا تر پایه دي. او د ټولو مفصلو سورتو علم الله جل جلاله په الحمدلله شریف کې کښېښوی. نو له دې دا معلومیږي چې الحمدلله شریفه داسې یو سرت ده چې د الله جل جلاله د ټولو منزلو کتابو اجمال ده. دا د الحمدلله شریفه کمال ده. البته داسې په الحمدلله شریفه کې کم مضامین بیانېږي، څه بیانېږي، دا به انشاءالله په آینده کې بیا بیان کړو. واخر دعوانا
Mm-hmm.